بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوال تاسې ګورئ چې نن یو داسې کورنۍ ته راغلي یو. تېره خپرونه کې موږ تاسې ته هغه د جنګځپلي هېوادوال در وپېژندو. ځینې داسې کورنۍ هم درته در پېژندلي دي چې هغه د ژوند پړاوونو سره لاس او ګرېوان دي، خو نن یو داسې کورنۍ درته پېژنو. نن درته د یو داسې کورنۍ پېژنو چې د دغې کورنۍ نه زوی شته نه یې لور شته، موږ ورته وایو چې بې بنیاد. خو کور د ودان او بچی د لوی د دغې کورنۍ په هغه عام اصطلاح کې وایو چې بوډا او بوډۍ. نن تاسې ته هغه بوډا او بوډۍ در پېژنو چې د الله نه علاوه د دې څوک نشته. دلته دوی ژوند څنګه تېروي، د ژوند د کومو ستونزو سره مخامخ دي. تېره خپرونه کې ما یادونه کړې چې کله زموږ ستاسې په کور کې زوی پیدا کېږي نو موږ ډزونه کوو، چې کله هم لور پیدا کېږي نو پرې خفه کېږو. دغه لور او زوی ورکړه دا د صرف د الله په لاس کې دی. موږ او تاسې خو یو عاجز بنده یاستو، خو زوی ته موږ ځکه خوشحالیږو چې کله موږ په داسې حالات ورسیږو نو زما لاس به ونیسي. کله چې موږ په داسې حالات ورسیږو موږ هغه لاټۍ امسا چې ورته وایو زموږ امسا به جوړېږي او موږ به د دغسې مشکلاتو نه بهر کوي. ډېرې خبرې نور نه کوم، غواړم چې دغه کورنۍ سره نږدې نه وغږېږو. یوه خبرې یادونه بیا هم کوم چې دغه کاکا خبرې نشي کولی، ګونګی دی. په تصویر کې تاسې مخکې ولیدو چې صرف په خپل ژبه باندې بس څه وایي لګیا دی، خو زه هم پرې نه پوهېږم. دا چې دغه کورنۍ سره دی دلته پروت دی، دغې کورنۍ یو بل مورکۍ دلته ناست دی، د دې سره هم خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه مورکۍ سره خبرې کوو چې دغه مورجانې ته پلارجان ته دوی څنګه ځای ورکړی، څه وخت نه دوی ورسره اوسېږي. لږ به موږ ته دغه مورکۍ د دغې دوو ښځه او خاوند په هکله به معلومات راکړي. مورجانې سلامونه علیکم. علیکم سلام. مورجانې موږ ته دا ووایې چې دغه ستا تر څنګ چې دغه مورکۍ ناست دی، د دې خاوند ناست دی، دا ماشومان لري نه لري؟ نه لري. او دلته تاسې سره څنګه د ما سره همداسې پرته ده، دا په کوټه مې ورکړې ده او دا په خدای جادي مې کوټه ورکړې ده، پراته دي راسره. خوشحاله اوسئ مورجانې. لکه تاسې دا چې کله په دې باندې یو مشکل راځي او وخت هم اوته کې پوته نسته ګور نن ورځ ګورو او دوی زغلوو. څه وایې مورجانې که د دې نن دغه زامن وی لورګانې وی دا به په داسې حال و؟ نه بابا خپل زامن به خپل لورګانې به وي ښه پوته به وي. دا د خدای په هیله دغه د مړو ستری شي او چېرې چې خلک یې ورته راوړي ما سره پوته موږ سره څه کوو چې پرته به وو. خپل زامن به یې ښکته پورته کول، خپل هغه به یې کوو. دا ته پراته دي پیاز محتاج په بد حال په بد ساعت په تا کالېږي په ما کالېږي. یو ډوډۍ ورته پخه کړه بل ډوډۍ ورته پخه کړه په دغه کالي کالي مې ځل نه څه کولی، کالي نه څه مېدلی. یو بل راته ډوډۍ پخوي، څوک نه لرم، زوی نه لرم، لور نه لرم، ورور نه لرم، پلار نه لرم، د تره زامن نه لرم، ځای هم نه لري ځای هم نه لرم. دغه څه راوړي څه به یې کوم. مورجانې زما غږ خو اورې که نه؟ زما غږ اورې مورجانې؟ تاسې لږ غوږونه هم دروند دی که نه؟ لکه په زوره وایه زویه. ښه لکه نه شي اورېدی تاسې که نه؟ د غوږونه درنده یم. درنده یې که نه؟ که ستاسې زامن وی
لورګانې دې وې بچي دې وې که نه زامن دې وې ولې به احتیاط داسې به نه وې تاسې که نه او کنه دا د کالي مینځلو ته وړو لمدولو ته ډوډۍ پخولو ته کته کولو ته احتیاج محتاج یم دی سره د خدای ښه وکړي دا ډوډۍ راته پخوي کالي مې راته مینځي د هغه سړي لور هغه د کالي راته ومینځل راته لاړه څوک هم نه لرم په دنیا د خدای کې یو خدای پاک لرمه خدای پاک نه مې د نه نامیده کوي دغه لرمه نور هېڅوک نه لرمه مورجانې که کله چې په نیمه شپه کې ته مریضه شې که نه یا کاکا مریض شي دی چا ته تاسې اواز کوئ چا ته غږ کوئ چې مریضه شي دا به همدغه بادار یې ته بنارې وهمه که نه دې ته بنارې وهمه که نه فشاري یم سترګو نه څومه معده دا د شمال وهلی دی درېیم کال ده په جینه ده غېږ کې دغسې لاندې باندې کوم په دغه حال کې مې که بیا نه شم جګولی بیا نارې کړمه دې دوی ته چاله دا راځي که را سره څه به یې کړمه نو خدای په سترګو په لیمو هم قبوله ده نو له دې هم د خدای نه بتره وي دا به د الله رضا وه مورجانه دا ده دا کې ته نه شو ویلی په سترګو په لیمو هم قبوله ده نو قدرمنو لیدونکو ژوند پړاوونه د خپرونې مینهوالو یو خو ضعیفي شي انسان چې سپینږیری شي نه ومه دې ته مې ویلم لږ راځه خبر مې اخله دا د شپې 2 کرې 3 کرې ته راغله راته خدای دې دې ته هم جنتونه په نصیب کړي مورجانه او قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینهوالو یو انسان ضعیف شي سپینږیری شي او بل د دې تر څنګ چې فالج وي تاسې دغه کاکا وګورئ لاس ته زه شهباز جان څخه هیله کوم چې د کاکا دا لاس دې راواخلي دا تاسې وګورئ تقریبا 2-3 کاله کېږي مورکۍ وویل چې دی فالج والی فالج تر څنګ کله چې دا پیدا شوی الله تعالی د دې نه ژبه اخیستی ګونګی دی خبرې نشي کولی کوي هم نه پوهېږم د دې په خبرو باندې چې دا څه وایي ښه کاکا وړي زه نور دا ساره نشم لیدلی یقین وکړئ قدرمنو هېوادوالو چې دغه صحنه زړه چاودېدونکی درد لري خو که څوک یې احساس کړي قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو مور او پلار یو داسې نایابه میوه دی یو داسې ګل دی چې بیا نه غوړېږي یو داسې میوه دی چې بیا نه پیدا کېږي په هر یو هیوادوال باندې په هر یو زوی باندې غږ کوم د خپل مور و پلار خدمت هغه جنت چې مونږه تاسې په لټه کې یاستو هغه د دغې مور و پلار په خپلو کې دی په قدمونو کې دی قدرمنو لیدونکو راځئ چې دغې مورکۍ نه پوښتنې وکړو چې دغه کومو شیانو ته اړتیا لري او کومو شیانو ته یې ضرورت دی مورجانې څه څه ته د ضرورت دی څه وایم زویه نو هر شي ته مې ضرورت ده نو لکه چې شی ته د زیات ضرورت دی غوړي وړه هر شي ته احتیاج یم نو هر ته ته احتیاج یم د ګټیالی مې څوک نشته په ځای نه راته لري وړو ته هغه ته
ته ته د کور کې لګېږي هغه شیو ته احتیاجات لرم نور څه ووایم نو نور خو ته نه څه ویلی نو دا قدرمنو لیدونکو نورجانې وویل چې زما د ګټې څوک نشته تاسو معلوم ده کور کې څه شی نه لګېږي نو څه ووایم زړه کې مې دومره زور نشته نو څه وینا ډېره وکړمه قدرمنو هیوادوالو تاسې دغه پلار ته د خپل پلار په شان نظر وکړئ دغه مور ته د مور په شان نظر وکړئ ستاسې کور کې به هم ستاسې مورجانه اوسي پلارجان به اوسي زموږ ډېر وروڼو سره به دا غم وي چې زه ماښام کور ته ځم نو خپل مور لپاره خپل پلار لپاره یو څه د ځان سره یوسي د دغه مور او پلار داسې څوک نشته چې دې ته سره وي تاسې دغه پلارجان خپل پلار وګڼئ هغه مورجانه خپل مور وګڼئ د دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ تاسې غواړئ چې د دغه مورجانې او پلارجان سره مرسته او لاسنیوی وکړئ نو تاسې کولی شئ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېره باندې تاسې زنګ ووهئ زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېره دی 003 زموږ بله شمېره دی 003 دغه زموږ د وایبر شمېره ستاسې د تلویزیونونو په پرده تاسې ته ښکاري تاسې کولی شئ همدا اوس زنګ ووهئ دغه شمېرې تاسې ته 24 ساعته ستاسې په خدمت کې دی د دغه بوډا ګودی ژوند نور د ستونزو سره مخ نورې خبرې نه کوم دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې بیا به تاسو ته ووایم چې دغه بوډا او بوډۍ سره مو چمتو کړو تر بلې خپرونې چې بیا زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري تاسې په درانه خدمت کې حاضرېږي تاسې په لوی او بخونکي رب سپارم هر چرته چې یاستې روغ جوړ د عافیت جامې په تن ولرئ نور دا سانه نه زغمونکی دی